السلام علیکم. زه انجینر فضل محمد دانش یم. نننی لیکچر به مونږ د لیکچر نمبر 4 د څلورم درس نه شروع کوو، کوم کې چې مونږ لاست نمبر د مایکروسافت ورډ پروګرام لیکچر نمبر 3 تشریح کړو. آغاز باندې د لیکچر نمبر 4 نه کړو. او ټولو خوږو زده کوونکو او لیدونکو مهیله دا ده که چینل هم نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کېږئ ترڅو د نوي ویډیوګانو نه په وخت باندې خبر شئ. او کوشش وکړئ زموږ د هر یو پروګرام ویډیوګانې سټیپ بای سټیپ وګورئ، تعقیب یې کړئ، پریکټس وکړئ چې د نوي ویډیو کې تاسو کوم مشکل ونه لرئ. که په ویډیو کې کومه غوښتنه یا نیوکه لرئ، کوشش وکړئ موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ. په فیسبوک باندې هر ویډیو ته لایک ورکړئ، کمنټ وکړئ ترڅو موږ ته پته ولګي چې زموږ ویډیوګانې څومره زده کوونکو کتلي دي. په باره کې او دغسې مونږه د فایل نه د انفو د سیو په باره کې مې یو څو خبرې کړې وې. د ډوی ډسکس فایل کې مونږ راغلي دي ځنه فایل کې مونږه د انکریپټ ویت پاسورډ باندې خبرې کړې وې چې په فایل کې مونږ یاد ساتئ په مارک از ا فاینل او په انکریپټ ویت پاسورډ باندې په فایل باندې بندیزونه لګوله. مونږ ویلو چې فایل کې مونږ سره په انفو یا انفارمیشن کې پروټیکټ اولنی نمبر آپشن مارک از ا فاینل او مونږ ویلو چې مارک از ا فاینل په فایل باندې د بندیز لګولو دپاره استعمالېږي، خو په فایل باندې کوم پاسورډ نه لګول کېږي. بیا وګورئ د مارک از ا فاینل نه لاندې وګورئ مونږ سره یو دویم نمبر آپشن د انکریپټ ویت پاسورډ. مونږ ډیر ډسکشن یا بحث هم په دې کړو چې د انکریپټ ویت پاسورډ په مدد سره مونږ په خپل فایل باندې پاسورډ لګولی شو، او چې کله مونږ په فیوچر ټایم کې دغه فایل خلاصو نو مونږ نه به څه غواړي؟ پاسورډ به غواړي. دیټ واز کالډ انکریپټ ویت پاسورډ. او بل کمانډ هم د سیف په باره کې لو چې فایل به مونږ څنګه سیف کوو. راځم دې ځنه وګورئ نن آپشن د ریسټریکټ ایډیټینګ د کمانډ نه دی ریلی سمپل کمانډ. او ریسټریکټ ایډیټینګ د مایکروسافت ورډ د انفو نه دریم نمبر آپشن دی. او په ریسټریکټ ایډیټینګ کې دننه په فایل باندې 4 ډوله پاسورډ لګي. لکه انکریپټ باندې یو ډول پاسورډ لګیده، خو په مارک از ا فاینل باندې کوم پاسورډ نه لګیده. زه راځم دلته یو ټاپک لیکم، لکه مثال ما ولیکل افغانستان او دلته وګورئ رینډ and then press enter. زه راځم دا ټاپک سیف کوم، فایل ته به لاړ شم، دین گو سیف. او دا ټاپک زه سیف کوم په کوم ځای کې؟ دا زه سیف کوم په میوزیک فولډر کې. د څه په نوم باندې سیف کوئ؟ دې له زه نوم ورکوم نیو AFG ټاپک. AFG ټاپک دې نوم مې ورکړ. زه به لاړ شم دې ځای نه سیف ته. که زه وګورئ نیو AFG ټاپک دا بند کړم او آینده وخت کې زه یوز کوم چې غواړم دا استعمال کړم او اوپن یې کړم. زه به راشم وګورئ دې ځای نه this piece right click and then click on open button and then go just save music folder. چرته به راشو؟ ولې مې لا میوزیک فولډر ته راځو؟ سب کړی مو ډېر تیزی میوزیک کې دا فایل وګورئ سیف کړو، ځکه موږ د میوزیک فولډر ته راغلو دې ځای نه او په هغې کې نوم ورکړو نیو AFG فایل. دا یو فایل که زه نیو AFG ټاپک چې دی اوس خلاصوم نو په دې باندې هیڅ ډول کوم پروټیکشن یا بندیز نشته. نو زه به راشم دې ځای نه رایټ کلیک and then click on open button. کله چې زه اوپن بټن ته لاړ شم وګورئ اتومیټیک ډول باندې د افغانستان ټاپک موږ سره څنګه شو؟ رن شو. که غواړئ چې د افغانستان ټاپک باندې داسې یو پاسورډ ولګوئ چې دا د اوپن هم شي، دا د مثال یو کس ومګوري خو تغییرات تبکې رانولي، نو بیا د دغه کار د اجرا کولو دپاره موږ دې ځای نه پروټیکټ ډاکومنټ کې په ریسټریکټ ایډیټینګ باندې کلیک کوو دیټ وی کین ریلی یوز اټ ریسټریکټ ایډیټینګ. ما درته ویلي چې په ریسټریکټ ایډیټینګ کې دننه 4 ډوله پاسورډ لګي، خو دغه یو ډول پاسورډ یې اوس زده کوو، پاتې 3 ډوله پاسورډ به مونږ چې ریویو ټیب ته راورسېدو دلته به مونږ بیا څه یو ریسټریکټ ایډیټینګ. زه راځم فایل ریسټریکټ ایډیټینګ باندې کلیک کوم، فایل له څه ورکړئ؟ پاسورډ. allow only this type of editing in this document. yes. څه ډول پاسورډ لګئ؟ track changes, comment, filling in form, no changes read only. څه لګوم؟ no changes
یعنی زور ته چې څوک ته چینجز پکې را نه ولي خو صرف ته وګوري او پرنټ ته کا خو نوم د پکې تغییر کولای رنگ د ور کولای نشي. نو دې لپاره موږ دې باندې کلیک کوو. everyone yes start enforcing protection. پاسورډ به ولور کې څوک خان ټیپ خان او دغه نه بعد وګورئ دواړه پاسورډ به سره څنګه یو شان اوکی به کړئ. په دې باندې پروټیکشن یا بندیز ولګي. کله چې دې باندې ولګي دغه نه اگین موږ فایل بیرته واپس څه کوو سیو. نو که چرته یو کس راشي او دا فایل وګورئ نی وی اف جی ټاپک فایل اوپن کړي دته وګورئ خو په سی ډول باندې دا فایل اوپن شي. خو ولې که دی اوس غواړي چې د افغانستان نوم د ډیلیټ کو په دې ځای باندې یو بل نوم ولیکي دته د تغییراتو د اجازت ورکولو نشته یعنی دی نشي کړی. که غواړي د دې رنګ بدل کو ګوره دار څومره کمانډونه چې دا ټول دی باندې بند دي او یو کمانډ هم دی باندې کار نه کوي ځکه چې په هغې باندې موږ د تغییراتو څه ولګول پاسورډ. په دغه تیرو دوو پاسورډونو کې په دې کې مسله دا وه چې مارک از فاینل باندې فایل بند کړ بیا به فایل باندې پاسورډ نه او بیرته یو کس موږ د اجازت نه بغیر څه کولی شو او په انکریپټ ویت پاسورډ کې بیا مشکل ده چې فایل باندې پاسورډ ولګول زموږ د اجازت نه بغیر بیا دا فایل چا کتی نه شو او دا یو داسې پاسورډ دی چې کتی او پرنټ کولی شي او تغییرات تبکې نشي راوستی. وی یوز ریسټریکټ ایډیټینګ. یو بل نمبر آپشن وګورئ لاندې دوه آپشن دي ریسټریکټ اکسس او ایډ اجل سیګنیچر. دواړه د انټرنیټ ریلیټډ کمانډز دي او دا دواړه چې کله انټرنیټ کنیکشن ته ولرئ او غواړي په خپل فایل باندې انټرنیټ کې کوم پاسورډ ماسورډ ولګوي او هغه سیف کړي د خلکو نه هغه دپاره دا دوه آپشن څه کوو استعمالوي. وی یوز اټ هیر. راځم دې ځنه وګورئ بعد موږ سره یو بل نمبر کمانډ دی په نامه د چیک فور ایشیوز. که غواړي چې دا کوم پاسورډ ما لګولی دی فایل باندې دا د اګین بیرته خلاص شي نو زه به راشم دې ځنه فایل ته بیا به راشم دې ځنه وګورئ ریسټریکټ ایډیټینګ ته سټاپ پروټیکشن پاسورډ هم څه ورکړو خان and then press enter. غلط پاسورډ نه اخلي بیا ته راشه فایل ته ده تغییرات وګوره پرې کړی شي یس دا فایل زه واقفه وګورئ اګین سیف کومه فایل سیف اجکله دا سیف کړئ نو د دې نه بیرته پاسورډ والود او بیا به ستا په کمپیوټر په دې فایل باندې کوم پاسورډ نه پوه شو دې ځای باندې مشکل شته دې ځای کې یعنې ریسټریکټ ایډیټر باندې څه ولګول پاسورډ څه رقم پاسورډ تغییرات نشو کې راوستی او کتی شو پاتې درې ډوله پاسورډ بیا وروسته یو. راځم ګوره په دې کې یو بل نمبر آپشن چیک فور ایشیوز دی. په دې کې دننه درې کمانډ دي انسپیکټ ډاکومنټ چیک اکسیبیلیټي او چیک کامپیټیبیلیټي. درې دانې آپشن دي پکې. انسپیکټ ډاکومنټ مطلب دا دی که چېرته اوس مونږ دغه ځای کې کوم لیکل کړي لکه دا لیکل مونږ وکړه او دې له ما یو رنګ هم ورکړی سور رنګ باندې او زه غواړم چې دغه لیکل نه چاته پرنټ کې راشي او نه دغه لیکل د څوک وګوري نو موږ دا لیکل د دې ډاکومنټ من نه څه کوو هایډ کوو یې پټوو یې. د پټولو دپاره څه دي دلته راشه وګورئ دا ځای ما انتخاب کړ او زه به راشم وګورئ دې نه بعد چېرته دغه فنډ ګروپ کې په دغه نقطه باندې به کلیک کړئ او دلته وګورئ موږ سره لیکلی هیډن دې ته به چیک ولګئ اوکې به کړئ هغه لیکل څنګه شو دې ځای نه ورک شو. اوس دا لیکل نه څوک کتی شي او نه پرنټ کولی شي دا هایډ شو یعنی نه پاسورډ شته دی په نیچ شته دی خو دا پټ شو. که اوس موږ دلته انسپیکټ ډاکومنټ ته راشو فایل انسپیکټ ډاکومنټ ته دلته ما ته انسپیکټ ډاکومنټ کې زور دیم چې چیک کړه مثال یو چپټر موږ لیکلی 100 ورکې دی 10 ورکې دی 50 ورکې دی زه غواړم چې دا لیکل چیک کړم د دې 50 ورکو غچ آیا دې کومه مسله یا مشکل نشته نو هغه دپاره انسپیکټ ډاکومنټ استعمالو. زه به راشم انسپیکټ ډاکومنټ ته دا فایل وي چې ډومبی ته باید چې سیف کړي دا فایل ډومبی باید چې ته څه کړي زور دیم چې دا سیف کړی دی او بیا نه سیف کومه زه به یس واخلم فایل خو سیف و د مخکې نه وایي تاسو دې کې څه انسپیکټ کوئ څه شی راوباسئ انسپیکټر کې آیا کمنټ راوباسئ کمنټ وروسته مونږ یو آیا دې کې مایکرو راوباسئ کولیپس خو دا ټول مونږ د آپشن وروسته یو کوم آپشن را ایستل نه غواړو هغه د چک نه څه کوو لرې کوي زور دیم چې دې کې آیا وایي تا ته د هیډ اینډ ټیکس راوباسي کوم لیکل چې په ډاکومنټ کې چا درنه پټ کړي آیا هغه را ایستل غواړي زه څه ورته یم چې یس زه به انسپیکټ کړم دا انسپیکټیشن روان شو ما ته څه ولیکله
ما ته ولیکه چې هیډن ټیکس واز فاوند وایي ستا په دې ډاکومنټ کې څه ټیکس پیدا شول چې هغه څه دي پټ دي نو هغه مشکل یې موږ ته را پیدا کړ که ریموف کوي ریموف یې کړه او دا دې ځنه کلوز کړه هغه لیکل کوستر وباسي کنټرول A او موږ به بیرته فایل ته لاړ شو آپشن ته او په ډسپلی کې به ګورئ لاندې کلیک واخلئ چې ما ته پیدا کړه پرنټډ هیډن ټیکسټ کوم ټیکسټ چې پټ شوي دي هغه را واخله او دې ځنې اوکې کړه نو کوم ټیکسټ چې موږ سره پټ دي هغه واپس وګوره کنټرول P په پرنټ کې به اټومیټیکلی راځي که نه راځي واپس موږ د فایل ته راځو آپشن ته او په هغې کې واپس د ډسپلی ته راځم او په ډسپلی کې وګورئ زور دیم چې هیډن ټیکسټ ما ته راوښیه کوم ټیکسټ راوښیه هیډن ټیکسټ په ډسپلی ته راغلم او په ډسپلی کې لاندې هیډن ټیکسټ دین کلیک آنسر اوکې بس وګورئ کوم ټیکسټ چې مونږ په دې ځای کې هایډ کړي او واپس څه کړه راته راویست دیټ از کال هیډن ټیکسټ نیکسټ آپشن وګورئ یاد ساتئ په دې کې مونږ سره چې دی چیک اکسیبیلیټي ده اکسیبیلیټي ویل کېږي لاسرسي ته اوس داسې وخت راغی چې مونږ سره انسرټ ته راغلو انسرټ وروسته تاسو یې او بیا شیپس ته راغلم دې د پاسه وګورئ ما څه جوړ کړ یو شیپس ما جوړ کړ د دې لیکلو د پاسه ما څه جوړ کړ یو شیپس یو شکل جوړ شو خو دا شکل جوړ شو په دې شکل کې غټ مشکل اوس دغه دی چې که دا زه دلته پرنټ کوم نو دې شاته ټیکسټ څه کږي که زه دا پرنټ کوم کنټرول P صحیح دا شیپ په پرنټ شي ولې ګورئ دې شاته لیکل ما ته نه ښکاري نو دا خو یو مشکل پیدا شو نو چې مشکل پیدا شو مونږ چې کو کېدای شي دا په هلته سلمه یا یو نیم سلمه ورکه کې مونږ ته سره پته نه نو زه چې کومه نو هغه دپاره وګورئ واپس مونږ د چیک اکسیبیلیټي آپشن ته راځو ما ته یې ولیکله وایي ایرر میسنګ آل ټیکس SUN سن په نوم باندې یو آبجیکټ دی دا جوړ شوی دی او د دې شاته ټیکس څه دي مس کږي او که دا زه ډیلیټ کړم دې ځنه سلیکټ ډیلیټ ما ته یې ولیکله وګوره ټیکمار نشانې راک انسپیکټیشن ریزلټ نو اکسیبیلیټي ایشو فاوند پیپل with disability should not have to difficulty reading this document وی اوس مهال ستا په دې ډاکومنټ کې هیڅ ډول مشکل نشته او نه یو کس دا مشکل لري چې ستا ډاکومنټ ولولي هغه ته د کوم مشکل پیدا شي یا په لیکلو یا په پرنټ کولو کې او که هغه مونږ وګورئ یو شیپ جوړو نو بیا هغه شیپ د پاسه مونږ ته مشکل څه کېږي پیدا کوي دیٹ واز کالډ انسپیکټ چیکسیبیلیټي چیک کمپیټیبیلیټي پکې بل نمبر آپشن دی دا د دې انفو نه لاندې وګورئ چیک کمپیټیبیلیټي لاندې یو بل آپشن دی چې کله مونږه اوس فلحال کوم افیس استعمالو 2014 که زه دلته دا لیکل ما وکړه او دا ما کنټرول A یعنی هر څه انتخاب کړل او دلته راغلم دې ته مو وګورئ یو سټایل ورکړ دې ته مو دا سټایل ورکړ مثال ګوره هغه سټایل د لیکلو څنګه شو بدل شو اوس ما دغه سټایل په مایکروسافټ افیس 2014 کې ورکړی دی 2014 کې 14 څه شي کې ورډ پروګرام کې زه کسخانې ته لاړم هغو سره 2014 نشته یو سره 2014 یا 2010 یا 2020 او یا 2003 افیس دی ورسره زه ورته یم چې 2014 په پروګرام کې چې کوم ډیزاین او فارمیټ ما په دې لیکلو باندې اپلای کړی د دې نه مخکې داسې کوم یو افیس تیر شوی دی چې د 2014 د افیس دغه ډیزاین او سټایل څه کولی شي سپورټ کولی شي یعنی ما ته داسې کوم افیس دې نه مخکې تیر شوی چې زه دا د 2014 دا لیکل په همدغه رنګ او فارمیټ باندې په هغه افیس کې څه کړم چاپ کړم پرنټ یې کړم پرنټ کوي بیا ټول خو ستا ډیزاین به دې سره نه پرنټ کوي که غواړې د ډیزاین سره یې پرنټ کړي 2014 افیس ته نشته نو چیک کوي ته فایل ته لاړ شه انسپیکټ ته لاړ شه چیک کمپیټیبیلیټي وایي ګوره تا سره چې کوم شپږ دېرش افیکټونه اپلای شي افیکټ مین سټایل وایي دا به دې نه څه شي ریموو به شي کوم افیس کې وایي افیس 1999 2003 2009 2010 زور دیم چې دا 2003 وګوره آیا 2003 کې دا مشکل څنګه دی شته دی که نه وایي دا کوم سټایل چې ورکړی دا به دې نه څه شي ریموو به شي ریموو مطلب ختم که غواړې چې نه 2009 وګوره وایي 2009 کې هم دا سټایل نشته دا هم ختم 2010 وګوره وایي په دې کې هېڅ ډول کوم مشکل نو موږ ته دا پته ولګېده چې په 2014 کې چې هر ډول لیکل او ډیزاین وکړو هغه موږ کولی شو چې په 2010 او 2014 افیس کې څنګه کړو ځان سره
چاپ یې کړو په همغه رنګ او په یعنی مطلب په 2010 2014 او 2014 افیسونو کې کوم توپیر نشته. دیٹ واز کالډ دیس ون آپشن. بل وګورئ په دې انفو کې اخرنی کمانډ چې دی هغه په نامه د منیج ډاکومنټ دی. منیج ډاکومنټ دې دپاره استعمالېږي چې مخکې وختونو کې به مونږ په 2003 افیس کې چې کله لیکل کړه او زمونږ فکر به نه و ډایرکټ په کمپیوټر برق بجلی نه وه یا به کمپیوټر چارج خلاص کو ډایرکټ په برق لاړه نو هغه لیکل چې مونږ به د ورډ په ډاکومنټ کې کړي وو هغه ټول لیکل به زمونږ د لاسه څه شو ووته او ختم به شو. خو په 2014 2014 او 2010 افیس کې یو نوې ځانګړتیا دا راغلی ده چې هغه لیکل چې یوزر په ډاکومنټ کې کو هغې باندې ډایرکټ برق لاړ شي او په هغه لیکلو باندې 10 دقیقې وخت کې وتلی هغه لیکل اټومیټیکلی د ورډ په میموري کې ورته څه کږي سیف کږي. خبر باندې ورسېدی که نه. اوس لکه مثال زه ورډ کې لیکل کړم اوس لګیا یم یو پاراګراف مې ولیکلې جمله مې ولیکلې 10 جملې مې ولیکلې خو دې باندې 10 منټه کې واته زما فکر نه دی کمپیوټر ډایرکټ بند شو دا زما لیکل چې کوم سب شوي نه دي دا واپس د ریکوري ان سټیپ ډاکومنټ نه څه کولی شم فایستی شم. خبر باندې ورسېدی که نه. نو ګوره لکه زه دلته لګیا یم مثال دلته راغلم کنټرول ان ته دلته ما لیکل وکړم مثال اوس دا لیکل وګوره کوم نوم باندې سپ نه دي اوس یو دم کمپیوټر بند شو برق لاړ کته شو که 2003 کې دا زه برق در باندې کته شوی که 3 ورځې هم تا لیکلو باندې تېر کړی ټول د منځه تله خو څه دي اوس دا لیکل که ستا هغه چېرته مطلب کمپیوټر د بند شي دا خوشي نه ځي دا د ورډ په انفو کې په منیج کې په ریکوري آن سیف ډاکومنټ کې به تا سره پراته وي کله دلته کلیک کړي دا به تا سره په دغه شکل باندې پراته وي او سلیکټ پې کړي او څه به واخلي اوپن هغه لیکل چې سیف کړي د نه و ډایرکټ د کمپیوټر باندې برق تلو هغه لیکل واپس تا ته څه کړله پیدا یې کړه چې درته کړله پیدا خو هغه لیکل به پیدا کوي چې 10 دقیقې په هغې باندې کې وتلي لکه اوس مثال 4 وته دي که 4 ته دا خبره لاړه یا مثال 13 ته مطلب بس دا لیکل په کمپیوټر په ورډ میموري کې څه شو سیف که غواړې چې نه 10 منټه نه هر یو منټ چې لیکلو باندې تیرېږي د ورډ په میموري کې د خپله باندې څه کېږي نو هغه لپاره مونږ فایل ته لاړ شو آپشن ته به لاړ شي په آپشن کې وګورئ مونږ ته میسیج سیف ته به لاړ شي او په سیف کې میسیج را کړئ اوور دې ځای کې وایي سیف آټو ریکور انفارمیشن ایوری 10 منټس وایي هغه لیکل به تا سره اټومیټیکلی ریکور کېږي څو منټه پکې وتري 10 زه نن چې 10 نه غواړم یو منټ یو ورته ولیکه خو د یو منټ نه کم ورکولی نشي دا به بیا څه واخلی اوکې به کړئ کله چې اوکې کړه هر یو منټ چې د په لیکلو باندې کې وځي که لیکل د سیف کړي او که نه کمپیوټر د بند شي بیرته مونږ کولی شو د فایل نه د ریکوري آن سیف ډاکومنټ نه دا لیکل واپس څه کړو را پیدا کړو اوس خو صحیح ده چې لیکل دې ځای نه اوس ته مثال کله دا لیکل تا کړي دی ته کلوز کوي دلته مثال که نه دې ځای نه د وګوره دې ځای نه تا ته هېڅ دا لیکل ته سیف کوي که نه سیف کوي که ډونټ سیف د وشي بس بیا نه راځي ته دلته تا نه پوښتنه که که نه ته کله ایم ایس ورډ کې لیکل وکړه دا سیف پروګرام بندوي پوښتنه درنه کړه چې آیا دا لیکل د چې کړي دا څه سف کوي که نه سف کوي کمپیوټر بیرته راوځي و بالکل بیټرۍ د پاور بټن نه کمپیوټر چې شټ ډاون بند شي دلته راایستی شي بیرته بیا دې باندې پریکټس وکړئ که چا بیا په کار و بس او دلته وګورئ لاست نمبر آپشن په دې کې دا دی وایي څومره لیکل چې مونږه ډیلیټ آل آن سیف ډاکومنټ څومره ډاکومنټونه چې مونږه په دلته ریکوري آن سیف ډاکومنټ کې لرو دا ټول زه ډیلیټ کومه نو هغه دپاره څه وکړه ریکوري آل ډاکومنټ ته لاړ شه دا ډیلیټ کړه یس کله چې څو میموري ته ځي نو ګوره په دې کې تا سره یو هغه ریکارډ هم پاتې شوی پېښ شو دې زه باندې ورسېدې خبره باندې